الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم صلى الله عليه وسلم الله اوچت اخلاق ورکړي چې هغه خو اخلاق د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا نشړل. کله چې ابوبکر صدیق هجرت کاو ابن الدغنه وسملاو شو او وی چې چیرته زی وزه هجرت کوما چې الله عبادت وکما هغه تو ویل چې ګوره ته خدا دا کارونه کې انک لتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق. دا خبره ته بیان کړي او مثلك لا يخرج ولا يخرج. دسی صفت چې چا کی هغه په خپلم نزي د علاقې نه. قال نو ورقوت نعم او ابشری لم ياتي رجل ذکراتن ذکړي او سړي قط هیڅ کلا بمثل ما جئت به پشان ته د هغه خبرې چې تا پر راتل کړي دي. ورقه چې دا خبره وکړه نو دته د کتابونو مخکینونه معلومه وا مخکینو کتابونو نه چې دا خرنه نبی برازي او د مکه مشرکان مو سم مخالفت کوي. چې کله اوسه مخالفت وکړلو اجابت ولونه کړلو خپل هم د دې په منځ کې دښمنی پیدا کیږي. هغه د دې جملې نه چې دې ورقو ته بیان کړه چې لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت. دین یو مسله معلومه شوله. مسله غدا ده تا نه چا دې یو مسلې ته پوسو کو او تا ته دلیل معلومونه په کار ده چې هغه جواب ولور کی او دلیل متداغي جواب بیان دل د نبوت ستا معنی په کوم ورځ چې ته رسول شي او خلکو ته دعوت شروع کی او بدق ورځ باندې ز ژوندې ما انصرک نصرا مؤزرا زبتا سره مدد وکما نصرا په مدد کولو مؤزرا قوي مؤزر ویل کی قوي تا او مدارنګي پورا مبالغه به کوم پاږي کې په دې جمله کې ورقه اظهار او کو اقرار د رسالت داغه چې بس زستا رسالت او زستا نبوت منما چې کلم تا دعوت شروع کو په دغه وخت کې ژوندې ومه کلک تعاون او مدد کې بده ولاړې. ثم لم ينشب و به وخت ارنکو ورقه ان توفي چې وفات شو وفطر الوحي وبند شو نبی صلی الله علیه وسلم ته وحي. لم ينشب ومعنى ده لم يلبث ہے. نشوب اصل کې ویل کېږي تعلق تا یو شی پورې نه قتل. دلته معنا ده د لم يتعلق بشيء من الامور. ورقه په یو شی پورې متعلق نشو تر دې چې استمر شو. هر روایت د بخاری نه معلومیږي چې دا مرشوه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د اظهار نمخ کې مخکې ہے. لیکن په سیرت ابن اسحاق کې روایت نقل لای چې ورقه ودا په بلال باندې ورتیر شو او بلال ته عذاب ورکېدل شو نو دی ورقه وته تسلی ول ورکړه. نو دا روایت سیرت ابن اسحاق دلالت کوي په دې چې ورقه ژوندې پاتې شوی دی تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم شوی دی په تبلیغ او په دعوت
تر دې چې بعضی کسان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او په اسلام کې داخل شوی لکه بلال په اسلام کې داخلو ځکه ته عذاب ورکېدو دې کې یو طریقه د دوه روایتونو ماغدا ده یا طریقه د تطبیق ده طریقه د تطبیق غدا ده چې دا وو چې ده کنه وفطر الوحي نو دا وو د ترتیب د پاره نه ده چې یعنی ورقه مرشو او فترت د وحي راغې او به ته وحي نه کېده تر دې چې رستو به جبرئیل السلام راغې وو د ترتیب د پاره نشو کې دې شي راوي ته د ورقه رستنی احوال نه معلومه چیرې د ورقه به رستو ژوندې او کمر شو نو دې د وجنا د خپل ګمان مطابق د داویل چې بس ورقه مړ شو او د سیرت ابن اسحاق نه معلوم شو چې لا ژوندې و تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوباره جبرئیل السلام راغی او یا ایو المدثر قم فانذر وربك فكبر السورتونه او تراوړو او امر یو ته کو په تبلیغ باندې چې شابه خلکو ته دعوت ورکه نو دلته دا راوی د خپل فهم مطابق او د خپل علم مطابق دا خبره کړه کني ورقه رستو پوری ژوند ده ویم جواب هغه دا ده که چرته تطبیق نه کو او عمل په ترجیح باندې کو فما فی الصحیح اصح دا روایت د بخاری به اصح ده چې ورقه مړ شوی ده په دغه زمانہ د فترة الوحی کې او کوم چې محمد ابن اسحاق روایت ته چې رستو پورې ژوند دی هغه مرجوح دی هغه قوی نه ده وفتر الوحی زین کې دا کینه وای چې د ورقه متعلق سقول له علماء آیا د ایمان راوړې ده کنه په دې باندې خو اتفاق ده د ټول علماء چې د عیسی علی السلام ایمان راوړو او صحیح طریقه باندې په ایمان راوړو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت اقرار وکړو هم د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وې دته د پته نه ولګېدلې په دقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په ټیم کې چې ګینه د عیسی علی السلام دین منسوخ شوی دی او ته پته لا نه و خو ته پته ولګېد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واستشلو نبی شو نو بدی کې برماوی سے ابو یا نور علما چې دا قول کو چې یا لیتنی فیها جزعا همدارنګ ان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا دا دلالت کوي په دې چې ورقه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل زګد د په دې جمله کې تصدیق کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د بلقینی رحم الله د قول مطابق په دې امت کې اول مسلمان ورقه ده اول مسلمان او مؤمن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه ده دویم قول د عراقی صاحب ده عراقی صاحب په خپل الفیه کې وایي چې دویم نمبر مؤمن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا ورقه ده اول ده نه ده دویم نمبر ده ځکه عراقی صاحب د بارک کې وایي فهو الذي امن بعد ثانيه هو الذي آمن بعد ثانية وكان برا صادقا مواتيا وإذا هغه کسته ایمان به دویم نمبر کې دراوړو وكان برا صادقا اول نمبر ابو بکر شو او دویم نمبر به ورقه شو وكان برا صادقا مواتيا بعض علماء را لګیدلې دي هغه دا قول کړه
چېرې ورقه پر رسول الله سم ایمان نه راوړی په وجه دا ده چې د صرف د رسول الله سم نبوت زمانہ مندلې نبوت چې صرف نبی ته پته ولګي دله چې ته نبی امر خو په تبلیغ او په دعوت ته نو شوی او دغه زمانہ د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه د مندلې لیکن دا قول د علماء صحیح نه دی غلط ده وجه دا ده چې په کتابونو د سیرت کې روایت ذکر شوی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه خوا تراغه وتویل ابشر فانا اشهد انك الذي بشر به ابن مريم په خوشاله شه زګوي ورکوم د دې خبره چې تم اق نبی چې کوم باندې عیسی علی السلام زیره ور کړو انا اشهد انك الذي بشر به ابن مريم وانك على مثل موسى او ته په دین باندې حق شان دین باندې لکه چې موسی علی السلام څنګه دین باندې وانك نبي مرسل او ته د الله تعالی طرفنا نبی مرسل او انك ستؤمر بالجهاد او تا ته حکم د جهاد هم کیږي حکم د جهاد بده کیږي او ان ادرك ذلك لاجاهدن معك او که چرته زجوندې وما او تا ته حکم د جهاد وشو نو زبم تاسو په مرګرتوب کې جهاد کوم دا روایت دلالت کوي په دې چې د ایمان راوړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پس د رسالت د رسول الله نه رسول الله رسول شوی دی او زمانه د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه مندل ده به په ایمان راوړې بل دلیل د په ایمان باندې روایت د مستدرک د امام حاکم په مستدرک کې راوړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ولا تسبوا ورقه تاسو ورقه ته کنځلې مکوئ فإني رأيت له جنة او جنتين ما د لپاره یو جنت یا دو جنت لیدلې دي معنا الله جنت ته داخل کړه یہ جنت الله داخل کو مؤمن ده دیو جن راجع قولم دا دی چې ورقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو وفتر الوحي وحي بند شوها فطور الوحي معنا دا ده چې جبرئیل علیه السلام چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته بغار حرا کې راغه او تویل اقرا بسم ربک الذی خلق دین رستو به جبرئیل علیہ السلام واپس نبی صلی الله علیه وسلم ته وخت پورې رانغه وحی ترانه وړ د قران او دا فترت د وحی حکمت پکې څه ده فترت د وحی کې حکمت علما وی اغدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کم غبرهټ حاصل شوی او کما یرا دقه یره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ شي لکه په د باندې دونه غبرهټ راغلی چې انی خشیت ولا نفسي دویمه د دې حکمت د پاره چې دوباره شوق پیدا شي دراتلو د جبرئیل ته خوف ختم شي او شوق پیدا شي چې جبرئیل علیہ السلام دوباره ما توحید راوړي به دلته دا زمانه د فترة الوحی څونه و زمانه د فترة الوحی کی اختلاف د علماء چې څونه زمانه به جبرئیل علیہ السلام نبی صلی الله علیه وسلم ترانغه نزول القرآن حافظ ابن حجر قول نقل کړه چې په تاریخ د احمد ابن حنبل کې د امام شعبی نه قول نقل له چې هغه زمانه د فترة الوحی درې کاله زمانه د فترت وا
جبريل السلام ته قران نه راوړو او په دې قول باندې او به جزم ابن اسحاق ابن اسحاق په دې باندې جزم کړه ہے دویم قول هغه ده چې زمانه د فترة الوحي دونیم کال زمانه د فترة الوحي وا او امام رازی سے په خپل تفسیر کې د ابن جریج نه قول نقل کړه ہے چې زمانه د فترت د پنځل سورځي وا عبد الله ابن عباس نه قول نقل له د 15 ورځو او د کلبی او مقاتل نه قول نقل له د 30 ورځو وعام مشهور قول د 3 کالو ده هم به د فترة الوحي زمانہ مقصد دا ده چې قران او تنراتلو من نزول القران نبی صلی الله علیه وسلم تنه شوه 3 کال پورې یا 2.5 کال پورې د معنا ده چې اقرا بسم ربک او یا ایو المدثر د دې په منځ کې تقریبا 3 کال تیر شو او دا مطلب نه ده چې سره جبرئیل السلام د تراغله نه ده یا بل ملک ترا کار شوی نه ده نه راتلو با قرآن نزول یو تنه ده کړه دلیل به همدغه تاریخ د امام احمد کې د شعبی نه قول نقل له انزلت عليه النبوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړې شو انزلت عليه النبوه وهو ابن 40 سنه او دا د سلوخت کالو په عمر کې نبوت ته ورکړې شو دا د سلوخت کالو په عمر کې فقرن بنبوة إسرافيل 3 سنين وبعد دسر بإسرافيل عليه السلام 3 کالا تلو راتلو فكان يعلمه الكلمة والشيء دي إسرافيل بولا التعليم وركو دي وكلمة يا دبلجي أولم ينزل عليه القرآن على لسانه او القرآن بدنا نازل يدلو وجب دي إسرافيل قرآن بيوتنا راوړو فلما مزت 3 سنين ودري کال چې تیر شو نو قرن بنبوت جبريل بیا په د باندې جبريل عليه السلام مقرر شو د نبوت فنزل على القرآن على لسانه نازل شو قرآن په نبی صلی الله علیه وسلم په جبه د جبريل 20 سنه شل کالا نو فترت په معنا اوس ورزه دی د منځ کې جبريل دغه ول راغلی اسرافیل عليه السلام کو قرآن او تن راوړو اول کې ته جبريل قرآن راوړو 15 آیاتونه بیا وروسته 3 کال پس ته یا ایو المدثر او تراوړو په دې منځ کې اسرافیل هغه راتلو دویم مسله زین کې دلته کې نه وي دا حدیث دلته امام بخاری راوړی دی بس په دقه ځی باندې بس ته وفتر الوحی او دا حدیث دوباره امام بخاری کتاب التفسیر کې راوړی ہے التم په وفتر الوحی باندې حدیث ختم ده او به بل حدیث ده اگر دلته مو ګوري قال ابن شهاب نو بل حدیث ده خدا حدیث امام بخاری په کتاب التعبیر کې راوړی ہے کتاب التعبیر الرؤیا کې نو کتاب التعبیر الرؤیا کې دلته یو زیادت ته اوسرا د زوري چې و بلغنا وي موږ ته دار رسیدلی دی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د دې انقطاع نرستو ډېر کرته د غرسه د خفغان د وجنه او د شوق د وجنه غره سر ته بوختلو چې ځان کته تیر اور غړی نو جبريل با او تراخکار شو او توبه ویل چې انک تجد الله رسولي حق رسولي و د دې په وجبانه بد رسول الله صلی الله علیه وسلم خفغان هغه په قلار شو وی بیا د قصو کو جبريل بو تزان کار کو په دغه جمله باندې چې کوم کتاب التعبیر الرؤیا کې راوړی دی نو منکرین حدیث امام بخاری باندې تنقیدات کوي چې ګوره تاسو یې وی چې اصح الكتب بعد کتاب الله بخاری دی استاد دی بخاری کې خدای نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خودکشي اراده کړي ځکه د غر نزان در غړول د خودکشي ده کنه ده خودکشي کول خو جرم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اراده د خودکشي کوي د اعتراض کړه نو دې د وجنه وی بخاری اصح الكتب نشو په دې کې ډېر کمزوري روایتونه شته دې جواب علمی جواب هغه ده چې وبلغنا دغه د امام زهري مدرج ده د زهري ادراج وی مدرج د امام زهري کار ده چې دا کله په حدیث کې د خپل ځان د طرف نه سره وړي ځان د طرف نه څه شی په حدیث کې راوړي دې ته ویل کی مدرج د زهري رستو ان شاء الله په دې مغازی کې وتا استراشي چې زهري مدرجات راوړي فاطمه او د ابوبکر صدیق په منځ کې اختلاف راغلی دی هغه میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او پاګيري چې فاطمه ابوبکر پر قصو خبره وسنه کوله تر دې جمړه شو ابوبکر خبرم نشو داغه د جنازې نه هغه مدرج د زهري دی هلته موږ ثابت ته کوجه دا کمزوري خبره ده هغه په نسبت باندې شعبي مرسل له پاګيري چې ابوبکر صدیق په جنازم کړه دا او علي تو په جنازه کې او رسول ابوبکر صدیق د فاطمه کور ته ورغله غیر رضا کړی دا او څنګه به خبرې کې نه د ابوبکر صدیق خزا اسماء چې د ابوبکر په نکاح کې وا د فاطمه عیادت وکاو مړه چې وجنه غسل ولور کو څنګه ابوبکر صدیق ته خبر نه دیو ځای مدرج ده دغه سیدام مدرج ده دا وجه د امام بخاری دلته بد الوحی کې اغرا نه وړو کتاب التفسیر کې اغرا نه وړو او صرف کتاب التعبیر کې راوړو تعبیر الرؤیا کې او ال لفظ ویل دی وبلغنا نو بلغنا دلالت کوي په دې چې دا مدرج ده او په مدرجاتو کې د تمام محدثین اتفاق ده چې د زهري مدرج ډیر کمزور دی مراسیل د زهري سي ډېر سخت کمزوري وجه دا ده چې امام زهري غټ عالم دی د چې دا قول د چاره نقل کړي خو ته معلوم دی چې دا د پلانکی قول له خو نه ذکر کوي ځکه ته پته لږ دا څوک دی زړه کمزور دی که ذکر یې کوم نو څه پکېږي دا خبره په خرابېږي نو دی وجه نست مدرج ذکر کی نو دی وجه علماء چې مدرجاتو کې کمزور مدرج د چا دی د امام زهري دی ځکه د توسعنا سره د توسعنا د په علم کې خبره علم دی کسانو ته معلوم دی او دا چې دا کس نه ذکر کوي او دا دلیل دی په دې چې را بده کې څه دی هغه ضعیف دی ځکه دا مدرج کوي او دی وجه هغه مدرج د زهري دی او مدرج د زهري هغه کمزور دی او امام بخاری چې نقل کړه د امام بخاری طریقه دا ده چې قائله پوری د سند بالکل صحیح چا پوری هغه قائله پوری د چا نه نقل کوي صحیح سند اخوا هغه ته
چې مدرجات دي هغه د زهري خبره ده دلته امام بخاری د زهري نه نقل کوي زهري د څه وایي او دا د مدرج د زهري ده او مدرجات د زهري ارچا ته معلوم دي ما استفاد من الحديث حدیث دا مسله معلومه شولا ابتداء البدايه ليست كالنهايه ابتدائي حالت اخرنو حالتونو پشان نه وي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول خوبونه شروع شو بیا دا غین رستو ترقی او شو تر دې چې ملک ته پیخه کې راغې او بیا وخت په وخت ترقی کوله تر دې چې دې درجه ته ورسېدو فکان قاب قوسین او ادنى دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع امتیان غیبه وخت په وخت باندې ترقی کوي په مقام د ولایت کې ورورو په مخ کې زی دغه څه په باب د علم کې ابتدایي مراحلو کې به ترقی کوي اخر کې به اوچته درجه د علم ته به الله ورسه دویمه مسله معلومه شولا ابتدایي کسانو د پاره خلوت پکار ده اعتزال پکار ده ابتدایي والاو د پاره خلوت او اعتزال پکار ده وجه دا چې دا خلوت د سره تعاون کوي د په صلاح باندې مثال په تور باندې تاول مدرس وي دې مدرس اعتزال او خلوت وکړه خلقونه ملاقاتونه ډېر کارونه ډېر دا مکوا علم ته بوزګار شي او کوم ملاقاتونه کې نه نل تناسته نه غزي کې ناشته او د خلکو سره غب شپې لګي نو سبونه کې ترقی به په علم کې اونکړې شي اصلاح ته خپل اوسګار نشي دغه سي چې خلوت دې کو نو په خلوت کې به د الله عبادتونه پوره وکړې شي بلته معلوم شو مشروعیت الذات ځان څه تو خړل پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان څه توخه غار هرا ته وړي سفر باندې ځان څه توخه وړه بلته معلوم شو دا یو انسان که چرته زی سفر باندې زی یا کمزې لزی دل په کار دادی چې خپل اهل ته داغي خبر ورکی وجه دا انسان ته قسم آفات او مصیبتونه راځي او دی وجه خپل اهل ته خبر ورکول پکار دی بل حدیث دا معلوم شو یو تن باندې مصیبت راغې تکلیف پر راغې نو تعالی تسلی ول ورکول پکار دی شغله تسلی ورکې او هغه زیره ورکول پکار دی په نصرت چې الله به مدد کوي ها کله چې کوم خصيفات او هغه ته ذکر کا بلته معلوم شو جواز تاديب المعلم للمتعلم که استاد را لګي خپل شاګرد ته ادب ورکړي نو دا جایز ده شاګرد لم پکار دی چې استاد په ادب ورکول خپنه شي بلکې کداغه جفا او سختی او پاغي باندې صبر کول پکار دی الصبر على جفاء المعلم په جفا صبر کول پکار دی دا نه چې یو ځای تخت بل ځای ته ځو بل ځای تخت بل ځای ته ځه نه پاغي صبر وکا دې صبر د وجه نه وتا الله څوکي تا تبا د علم دروازې به الله کولاوي کی اگر جبرئیل السلام ګور نبی سم لزیره ور زور ولا ورکو کنه دی ولا ورکو هم بل دا معلوم شولو چې الله کتاب تا ګور بزور نيز دکی جبرئیل السلام له سونه زور ورکو په قوت او طاقت سره هیڅ کارو نه شو
په اخر به وته ویل چې څوک متوجه باندې شي اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق توجه بوته کې چې کله توجه غوونه کی کنه نو دغه سنیز دکی بل ته معلوم شلو چې تحلی نه مخکې تخلی پکار دا التخلی قبل التحلی زکوی تحلی نکیږي مگر پس د تخلی نه تخلی معنا دا ده اول هغه صفات چې کوم قبیح صفات دي بد صفات دي غزان نه وباسا بیا دا غي نرستو خسته صفات پزان کې پیدا کا پزان کې پیدا کا بلتی معلوم شو دا چې دا فکر کول دا یو قسم عبادت ته د الله په عظمت کې فکر کول دا یو عبادت ته حاضر روایتونو کې راځي فکر ساعه بدلک ساعت فکر چې ده دا غوړه د عبادت د زمانه نه وجدار چې د الله په عظمت کې په کبریا کې د فکر او سوچ کو دا غي سبستا ایمان قوي شي بلته دا معلوم شو چې انسان ته خفغان اورور رسیدو ډېر په کاردار چې خزي تم خبر ورګي یا مرګري چې د مخلصین مرګري دي او سوچ سمجھ والا دي هغه تم د خبر ورکړي چې ما سدسي واقع رااله هغه ګور نبی سلام خدیجه ته خبر ورکړو چې ما سدسي کار وشو نو اغيبا دته تسلی بوله ور کی لار بو توروخه بل ته دا معلوم شو چې انسان تمنا د خیر ځان د پاره کولای شي لکه ورقه ویاله چې یا لیتنی كنت جزاء ارمان دې زڅوي ارمان دې زځوان وې یا ز ژوندې په دا وخت کې ما متاثره مدد به مسکړه قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة توصل حدیث ته ابن شهاب زهري واي واخبرني ابو سلمة بما خبر را کړ ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة دام یو امام نه او من فقهاء السبعه په مدینه کې چې کوم فقها وو پاغي کې یو عالم دی د یو قول مطابق او دا وفات شوی دی په مدینه کې 390 هجری کې 92 کال عمر خلافت د ولید کې هم دا قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة دي سنت اول نه راوین غرزیدلی او کله چې د سند په اول کې راوی یو یا دوا یا درې وګرځيږي یا د دې نزيات چې اول نه کسان پریوته کې یو ک دوو ک زیاتو نو دې ته تعلیق په اصطلاح علماء کې معلق کم روایت ته وي معلق هغه ته وي چې اول کې څه شي روات غرزیدلی دې ته معلق وي مثلا امام بخاری ډایرک روایت د ابو بکر صدیق نه نقل کی د ابو هريره نقل کی د امام بخاری او د ابو هريره رضی الله عنه په منځ کې جتونه واسطي دا شتا غرزیدلی دې ته ویل کی په اصطلاح علماء کې معلق ابي حافظ ابن حجر هغه وايي نزهة النظر کې د معلق روایت په صورتونو کې یو صورت اغدا ده من صور المعلق ان يحذف جميع السند یو صورت د تعلیق ده چې ټول سند حذف کې او د سی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا امام بخاری ډایرک قال رسول الله وی
دا یو صورت ده دا معلق ده. دویم صورت د معلق هغه ده چې ټول سند حذف کی خو صرف د صحابي نوم پرې ده او یا د صحابي او تابعین پرې ده، صرف صحابي پرې ده یا صحابي او تابعی پرې ده، دته معلق وي. دریم صورت د معلق هغه ده چې تا ته چا حدیث بیان کړي چې ستا کوم استاد ده هغه پسته پرې ده حذف کې او حدیث نسبت د استاد چې کوم بر استاد دی هغه تو کې چې حدثنا فلان دته معلق وي. مثال په تور په دې حدیث کې د امام بخاری استاد څوک دی دلته تو غوري سند ته واپس یحیی ابن بکیر وکنو یحیی ابن بکیر اوس د یحیی ابن بکیر په ځای باندې اخبرنا لیس وی نام تعلیق شو او دلته اوس راشي لازم ستاسو چې کوم سند ده نو دې کوم امام بخاری او د ابن شهاب زهری په منځ کې څوک کس دي درې دي کنه یحیی ابن بکیر ده لیس ده عقیل ده دا درې وانه امام بخاری حذف کړی دي او ډایرک ابن شهاب نے نقل کړه ہے چې وقال ابن شهاب واخبرني ابو سلمہ اوس په ورځ یادلې هر هغه حدیث چې سند حذف شي نو دې ته ویل کی معلق. هم به چرته دا حدیث متصلی په کتابونو د ستو کې یا په کتابونو د حدیث کې او یا دې مصنف دلته معلق راوړل خو په بل ځای کې متصل راوړی نو به پته ولګي چې رد چې دا تعلیق کړه ده کنه دا د اختصار د وجه نه کړه په چرته دا حدیث چې دلته معلق راوړل په بل کتابونو د احادیثو کې متصل له او یا په خپل مصنف دلته معلق راوړل خو په دې خپل کتاب کې یا په بل کتاب کې متصل راوړل دا دلالت کوي په دې چې دلته دا معلق راوړل د څه حکمت د وجه راوړل د اختصار د وجه راوړل صحیح شو او دیتا توصیف په تعلیق کیږي خو لیکن ضعیف بوته نه وایو ثبوت نه وایو ضعیف بوته نه وایو ولې ټیک دلته معلق د اختصار د وجه نه خو بل ځکه څه کړه ده متصل لاوړې یا په نور کتابونو کې متصل لاغله داغه د وجه نه با ضعیفیږي نه او که چرته په کم ځای کې متصل نه راغله نو هغه بیا بضعیفی د وجه انقطاعنا به دلته د امام بخاری په کتاب کې اکثر هم دقه سي چې اوځه کې به حدیث معلق راوړي او بل ځای کې به امام بخاری هغه متصل راوړي صحیح شو. حافظ ابن حجر امام بخاری د عادت بیان کړه فانه قد باغی کې ان ذاق مخرج الحديث ولم يكن له الا اسناد واحد ان ذاق مخرج الحديث ولم يكن له الا اسناد واحد وکله یو حدیثي داغي صرف یو سند راغلی نور سندونه نه او اشتمل على احکام او دقه حدیث مشتمل په احکام او احتاج الى تقریرها او امام بخاری داغي تکرار ته ضرورت راشي فانه والحاله هذا وشان دار چې کدا حالت د حدیث اما يختصر المتن یا امام بخاری دا کار کوي یا په متن کې اختصار راولي او یا په سند کې اختصار راولي ٹھیک شو. دغه سیوطي سے تدریب الراوی کې وایي چې واکثر ما فی البخاری من ذلك موصولا
و اکثر هغه چې په بخاری کې دي من ذلك موصول فی موضع آخر تدینه موصولی په بل ځای کې د کتاب نه وانما اورده معلقا د معلق راوړي د وجد اختصار نه او مجانبه للتکرار او د وجد ځان ساتره د تکرار نه دا د امام بخاری عادت ته دویمه مسله غدا دا چې د معلق حدیث حکم څه ده حکم د معلق حدیث نو حکم د معلق حدیث غدا ده کله دې حدیث دا معلق حدیث من چرتا په بل ځای کې متصل مندنه کو سمنه کو کله دې حدیث د پاره من چرته سند متصل مندنه کو په بل کتاب کې یا په دې کې یا په بل کتاب د حدیثونو کې نو به په دې ټیم کې دې حدیث باندې به حکم د ضعف کېږي وجه دا ده چې دا کم روات پکې حذف شوي د اول د سند نه دا حال د روات محذوفین د سند کې هغه معلوم نه دي کله کدا ثقه دي او که غیر ثقه دي ځکه په دې کې بعضی ضعیف بمي بعضی کې کذابان مي ټیک شو دا غي مثال حافظ ابن عبد البر حدیث راوړه چې ما من مسلم يمر على قبر اخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه ونشتري مسلمان چې تیر شي د بل مسلمان رور په قبره چې په دنیا کې پیژندل او سلام په واچي الا رد الله عليه روحه الله به ته روح واپس کی حتى يرد عليه السلام تر دې جواب د سلام ولورکی علما را لګیدلي دي معلق روایت متعلق بحث کړی دی په یو کتاب د حدیث کې سند نه دی مندل ہے او هر چا چې نقل کړی دی نو دی حافظ ابن عبد البر نے نقل کړی چې حافظ ابن عبد البر د سره راوړی نو اوس دا حدیث ضعیف دی ځکه ضعیف دی چې نه دی معلومه سند هم نه دی معلوم چې د دې روات صحیح دي که ضعیف دي کذابان دي څنګه دي هم بعضی کسان هغه را لګیدلي د حافظ ابن حجر نه د حافظ ابن عبد البر د وجنه چیرې حافظ ابن عبد البر د حدیث معلق راوړی صحیح وته ویلې بس دا هغه د صحت د وجنه دی متصحیح ویلې ده لیکن د عبد البر رحم الله د صحت د وجنه موږ ته څه نشو ویلې صحیح وته نشو ترڅو پوری سند معلوم نه اوس په ورځې دی یو حدیث راغی معلق راغی او دا غي سند منګه شرط په یو کتاب د حدیثونو کې مندنه کو موږ به حکم د څه کو زو دویم صورت هغه ده چې دلته د حدیث معلق ده همدا حدیث په بل کتاب کې په سند سره متصل ذکر شوی ده یا په دی بخاری کې مثلا یا په مسلم کې یا په ابو داود نسائی ابن ماجه وغيرها ذلك مسند احمد یو کتابونو د حدیث کې متصل ذکر شوی دی نو بیا به اق سند کې نظر ساتو او د هغه قواعد د محدثینو مطابق په حکم کو که سند قوي علت پکې نه بیا به سي او که چرته سند کمزور و نو بیا د هغه د وجنه به حدیث به زوی پی دغه شان په دې معلق روایت کې معلق روایت د دې د
متعلق علماء هغه منهج هغه پکې معلومول پکار دي چیرې د پلان کې عالم منهج او طریقت څه ده په معلق روایتونو کې صحیح شو ځکه د بعض علماء منهج او طریقې هغه دي چې بعض ائمه په خپل تصریح کړي په خپل طریقه او منهج باندې او یا خپل هغه په تصریح نه کړي ورست علما را لګیدلي داغه کتاب مطالعه کړي او د مطالعې نه ورستو داغه طرز او طریقه هغه معلومه کړي او به ویلي چې د دې امام طریقه او طرز په معلق روایتونو کې دا ده په هغه مناهجو کې امام بخاری منهج او طریقه د معلقاتو نو د امام بخاری په کتاب کې چې څونه معلقات دي دا یو سلو شپېته معلق روایتونه دي په دې ټول بخاری کې امام بخاری چې معلقات روایتونه راوړي نو دا یو سلو شپېته دي او دا یو سل شپېته منقسم دي دوه قسمونو ته یو قسم هغه ده چې امام بخاری معلق راوړي په صيغه د جزم مثلا وی روا یا قال نو کله چې په صيغه د جزم باندې امام بخاری معلق راوړي نو اوس به موږ په حکم کو د صحت چې دا معلق صحیح ده یا حکم د حسن به په کو چې دا حسن ده وجه دا ده چې دا خو جایز نه ده یو روایت د کمزوري او امام بخاری دی په جزم او کې داغي په صحت باندې د جزم کوي دا به د په نسبت صحیح وي ځکه په جزم کړه او د شرطونو مطابق بمبازي خو ول امام بخاری معلق راوړی او متصل نه دی راوړی سره دې نه چې د شرط مطابق به می د دې وجه بدای یا خو به امام بخاری دا حدیث په سبیری د مذاکری از د کړي د استاد نه او یا په سبیری د اجازه یا مذاکری یا اجازه صحیح شو یا په سبیل د مذاکره یا په سبیل د اجازه د دې وجنه امام بخاری متصل نه راوړی او څه کړی دی په جزم او په یقین سے معلق راوړی هم به په دې کې صرف یو روایت مستثنا ده دې قاعده نه یو حدیث مستثنا ده چې امام بخاری په جزم سره راوړی او سره د جزم نه روایت کمزور ده کتاب الزکات کی امام بخاری معلق روایت راوړی دی وقال طاووس قال معاذ رضی الله عنه لآل اليمن وی طاووس وای چې معاذ رضی الله عنه یمن والا ته ویل ایتونی بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقه ایو زکات کی مال څو کوي تاسو د غنمو د دې شینو په ځای باندې ماته جامع را کوي مکان الشعير والذره وربشو او د جوارو په ځای باندې وي اهون علیکم دا جامع را کول ما تاسو ته آسان دي په نسبت د غلی را کولو او خیر لاصحاب النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه او د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه په مدینه کې تجامو ته ضرورت ډیر لري په نسبت د خوراک په دې باندې به استدلال نیولې د دې لپاره چې قیمت ورکول د زکات کیا په سرسیا کې جایز ده کنه سپور زیاده
نو ګوره دا روایت معلق امام بخاری په جزم سره راوړی کنه وقال طاووس په جزم سره راوړی خدا سند تر طاووس پوری بالکل صحیح ده لیکن طاووس په خپل د معاذ نه اوریدل نه ده منقطع ده ټیک د امام بخاری په جزم سره راوړو خو د دې د وجه جزم باندې راوړو چې د دنه تر طاووس پوری څه ده صحیح ده ها اخوا د طاووس نه پکې انقطاع را صحیح شو دویم سورتونه د تعلیق دویم قسم تعلیق اوس په دې پېښوي نو امام بخاری چې کله په جزم سره معلق راوړي نو دا به د پنځ باندې سوي صحیح وي دا د امام بخاری منهج شو پس موږ بسم دواره د دې منهج مطابق چې په جزم یا روا سره معلوم کوم موجودات څه ده دا صحیح ده دویم قسم هغه معلق ده چې امام بخاری په صيغه د تمریز نقل کی مثلا رویه د سی روایت کړه شوی ده یوز کرو د سی ذکر کیږي ونحویا هم دا قسمه تعلیقات چې کوم دي نو دې کې به بعضی د سی چې صحیح بمی بعضی به کې حسن می خو امام بخاری زکه په جزم سره وړي سره دا نه چې صحیح دي یا حسن دي امام بخاری زکه په جزم سره دي راوړي په صيغه د تمریز باندې راوړي او معلق راوړي زکه چې دا به روایت بالمعنى کړي کله کله یو حدیث صحیح وي خو امام بخاری به روایت بالمعنى وکي روایت د بالمعنى د وجنه په کم څه ذکر کی پرویه باندې به ذکر کی او کله کله به پکې یو ضعفي خو ضعف به معمولی ډیر بنئ نو دا کې معمولی ضعف د وجه نه امام بخاری څه کړی دی امام بخاری پرویه یوز کرو څه ذکر کړی ہے صحیح شو او کله کله هغه ضعف په خپل امام بخاری به داغي بیانم کې رستو د سیبوی چې لم یصح هغه دا نقل له حسین ده اوس ورسېدلې نو د امام بخاری د دې منهج نه اوس موږ دا معلوم کړه دې منهج مصنف د منهج نم کله معلومیږي چې دا تعلیق ضعیف دی که کمزور دی نو د امام بخاری منهج اوس موږ دا معلوم کړه چې کله په صيغه د جزم سره وړي نو دا بسوي دا بسوي او که په صيغه د تمریز سره وړي نو پاره کې بګورو معلق چې په صيغه د تمریز راوړي نو هغه کې بګورو کله با صحیح پکې کله په کې اسانه می او کله با پاره کې ضعف به خو معمولی وي او یا به ضعف دغه امام بخاری بیان کړی ها حسن او صحیح ولې په جزم رانه وړو وجداد چې د روایت بالمعنى کړی دی د روایت بالمعنى د وجنه دې څه به راوړي دا امام مسلم طریقه غدا ده چې په مسلم کې څونه معلق روایتونه دي څونه معلق روایتونه په مسلم کې دي نو هغه 15 روایتونه دي صحیح شو 15 روایتونه دي او اقم امام مسلم په بل طریقه باندې به متصل لاوړي رستوي اولی متصل لاوړي به رستوي په بل طریقه باندې معلق راوړي په بل طریقه چې په کومه طریقې مسند راوړي په هغه طریقه نه په بل طریقې څه راوړي په بل طریقې معلق راوړي صحیح شو او پای کې د امام مسلم یو غرض علمی پکې صحیح شو هم بیا څونه من ټول پکې په معلقات شو 15 معلقات امام بخاری مسلم به تاسو کړی دي په کتاب کې به متصل وړي دي د وجنا په صحیح مسلم کې د مقدمین رستو
څونه حدیثونه چې دي هغه ټول متصل دي معلق روایتونه راوړي ټول متصل راوړي صرف یو حدیث ته چې هغه معلق راوړي چې کړه معلق هغه حدیث دا بالجهيم ده فسلم عليه فلم يرد عليه دق روایت د صرف معلق راوړه به معنا شو اوس دویمه خبره دا ځین کې نه وي د امام بخاری متعلق چې من قاعده ویلا چې د امام بخاری طریقه غدا ده چې کله تعلیق داغه په نسبانه صحیح وي نو په کومه سی غیر اوري په صيغه د جزم نوز دلته وګورئ قال ابن شهاب جزم سره ده کنه جزم سره ده نو معلوم شو چې دا حدیث ده دا صحیح ده هم دلته دا قال ابن شهاب دا اصل کې عطف ده په دې مخ کې سند باندې د وجه نه وای په کې نه راوړل چې په کران وړو وای په کران وړو ځکه دا عطف ده په مخ کې سند ده وحدثنا وبي قال حدثنا ابن بكير قال اخبرنا ليس انه قال عن ابن شهاب اندق سند تدیزم ده اپا سند چې ابن شهاب نه په کوم سند دق پاس روایت نقلو په دق سند باندې اوس ابن شهاب نه روایت نقل ہے خودونه دا چې پاس سند کې ابن شهاب روایت د چانه نقل کړو د عروه نه پاس سند د چانه عروه د عائشه نه نقل کړو ان ابن شهاب او ابن زبیر نه عائشه او دلته د عروه په زبانه ابو سلمہ نقل کړی دی د جابر نه چې اخبرني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد الله الانصاري نو پاس وما سند ابن شهاب پورې بینیم د دې سند مکه ده اوس په ورسېدلې خو التا د ابن شهاب زهري استاد عروه د چانه نقل کړو عائشه رضی الله عنها دلتا د ابن شهاب استاد ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ده ابو سلمہ ابن عبد الرحمن دا روایت نقل کړی ده د جابر نه دغه شو دې د وجه رستوای قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمہ دا و راوړو کنه واخبرني دا اصل کې عتب دې په مخ کې چې عن عروه قال اخبرني عروه بكذا واخبرني ابو سلمہ بكذا عروه راته په دې خبر را کړه ابو سلمہ راته په دې باندې خبر را کړه چې جابر ابن عبد الله الانصاري ودا ویلي دي ان جابر ابن عبد الله الانصاري قال دی وای جابر ابن عبد الله الانصاري سیرت مونږ تاسو ابو داود کی بیان کو چې دا جابر رضی الله عنه من کبار الصحابه ده او دام په غشپګو صحابو کې د ډېر روایتونه د رسول الله نه نقل کړي د 1540 روایتونه نقل کړي 1540 روایتونه د په کتابونو د حدیث کې نقل لري په دې کې متفقون علی روایتونه 58 دي او انفرد البخاري امام بخاری انفراد پشپګشتو کړه او مسلم په یو سلو شپږ روایتونو کړه نور لز غزاګانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کړه په اخر کې دیم پستر کو باندې ډون شوی او په مدینه کې وفات شوی دی اته او یا کې او آخر من مات آخر صحابة موت بالمدينة اخرانه صحابي دې په مدینه کې چې دا وفات شوی دی
قال جابر بن عبد الله واي وهو يحدث عن فترة الوحي او دا حدیث بیانو دا زمانه د فترة الوحي نه انا جبريل عليه السلام یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم تراغه او بیا دا غین رستو تی بند شو نو واپس چې بیت جبريل تراتلو د زمانه د فترة الوحي بیانوله فترة الوحي مخکې من تاسو ویلو معنا مکړه په فترة الوحي کې کنه چې معنا جبريل ته یو ځل قران نه وړو نو بیا وته ډیر وخت پورې قران نه راوړو او په دغه زمانہ کې څه څوک په دغه زمانہ کې اوسره د جبريل په ځای باندې اسرافیل وو اسرافیل به ته نور خبرې راوړي خو قران به ته نه راوړو او دغه زمانہ مخکې تیر شو اختلاف پکې شعبی د قول مطابق 3 کاله دویم قول 2.5 کاله رازی صاحب ابن جریج نه قول نقل کړو نو رازی صاحب 12 ورځې ویلي 15 ورځې پکې ویلي 15 ورځې ویلي 15 ورځې ویلي او سدی او مقاتل 3 ورځې ویلي وې د دقه زماني خبره ورکو يحدث عن فترة الوحي فترة الوحي خبره ورکو فقال في حديثه ورسول الله صلى الله عليه وسلم په خپل حدیث کې ویل بین انا امشي ما بین دې کې روانو ما تلما سمعت صوتا من السماء وامرد الاواز د اسماننا فرفعت بصري پورته کو نظر خپل فاذا الملك الذي جاءني بحراء اغه ملک چې جبريل عليه السلام ده چې ما تراغلی په غار حرا کې جالس على كرسي بين السماء ناس تو ما بین د ناس تو په کرسي اسمان او د زمکه په منځ کې یک کرسي او پاغه ناس تو د اسمان او زمکه منځ کې به دلته الله جبريل عليه السلام لدا قوت او طاقت لور کړو چې د اوا په منځ کې د اسمان او د زمکه منځ کې په دې خلا کې ناستلم شو درېدلم شو الله قادر دی په دې چې څنګه وغواړي اقصه کوي وې پاغي کې نازدو وې چې کلمه اوریدلو فرعبت منه زتي ویره دلما فرجعت نستبيت كورتر عالما ډېر دروب د وجنا فقلت ما خپل بيبي ته ویل زميلوني پټ کې مال را په کمبل کې پټ کې مال را په کمبل کې نو فانزل الله تعالی الله دا آیات ما تنازل کو بس دق جبريل لاغه اقرا نرستو دویم ځل کمی ما تراوړو یا ایو المدثر قم فانذر اے ځان پټون کیا په صادر باندې ایو المتدثر مدثر من المتدثر چې بزان دې شړې اچولې قم پاڅه فانذر ير ورکا وربك فكبر او د خپل رب پاکي دی بیان کا لوی دی بیان کا وثيابك فطهر خپل جامع دی پاکي کا وثيابك فطهر نبی صلی الله علیه وسلم سره په یا ایو المدثر دته ویل کیه خطاب کی نرمی کوله چې ګورا صادر دې چولې ده او ځان دې پټکړې ده تعالی ریکا نو مې وته ونه ویلو یا محمد یا فلان دا مغه نرمي وا ته دې پر چې پته ته ولګي هغه رحمت او نرمي د رب د سره ملاتفت د رب د سره حکم فانذر من دعوت ورکا الله لوی بیان کا وثيابك فطهر ذي سمانا دا ابي علماوي وربك فكبر اذا آیات نازل شو رسول الله صلی الله اکبر کو خدیجه م الله اکبر کو او تپته ولګیدلا چې دا د الله تعالی د طرف له وحیدا وثيابك فطهر کی علماء اتاقوال تقریبا کړي سو کوئی د ثياب نه مراد عمل له خپل عمل له پاک کا اصلاح کا ځکه عرب یو سړی چې خوشي سړی
نو خلق وی لك فلان خبيث الثياب او کله چې عمل والای نو خلق وی لك فلان طاهر الثياب پاکو جامو والا ده دویم قول دار دي ثياب نه مراد زړه ده معنا زړه دی پاک کده ګنا نه د معاصیونه یا د دوکونه دوکه به چا سره کې دغه سبب د جامع خیری نشي سو کو یې مراد د ثياب نه نفس ده نفس د ګناون نه پاک سو کو مراد نه اهل له خپل اهل دم پاک کو ساته د ګناګون نه وخت په وخت نصیحت وکوا ادب ولور کوا زکه د اهل لم تعبیر په ثياب باندې کیږي لباس باندې قران کې دی هن لباس لكم وانتم لباس لهن سو کو د ثياب نه مراد زنانه دي مقصد دا د پاک پاک خزه کوا عفیفات مؤمنه هغه څخه نکاح کوا سو کو د ثياب نه مراد اخلاق دي اخلاق دي خګه سو کوئی د ثياب نه مراد دین ده دا اکثر مفسرین قول دا دی چې ثياب نه مراد هم دا ظاهري جامې دي کومې چې انسان اچي چې وثيابك فطهر جامې دي پاک ساته هم به د دې معنا د جامو چې واخلو نو د دې څه مطلب ده یو معنی دا ده چې تطهیر معنا دار ظاهر کې د جامې پاک ساته خیرنی ما پرېدا دویم د تطهیر نه مراد نجاساتونه پاک ساته یا تطهیر په دریم معنا دا ده چې د حلال جامې به اچي د حرام نه به جامې نه دا معنا ده او څلورم توخیر معنا ده چې پنسي ځان په سوي مرا کاګه ځکه چې پنسي سړې پزمک باندې راکاږي نو خطر ده پدې کې د نجاست باندې وی علی رضا کوای قصر ثيابك جامې دې لګي لنډ کوا فانه اتقى وانقى دغه دې کې تقوام ده او انقى خپا کې دن کې دي سب صفا هم دي والرجزه او عبادت د بوتانو فهجر اغپردا یا ګناهونه والا معاصی والا اغم پرېدا دغه تعلق پرېدا فحمي الوحي واذا دين رست به وحي ګرم شو وتتابع او به متصل روانه وا په منځ کې به انقطاع نه دراغله به په کې څنګه دراغله به په کې فترت نه دراغله همدغه څه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وخت په وخت باندې وحي د راتله ضرورت مطابق متتابع معنا د قشوا بیا د دینه پس انقطاع نه دراغله تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رواد عن الزهري وقال يونس ومعمر فحمي الوحي وتتابع نعم بوادر صوابي وان شاء الله